Lesson number 4 دوستانو څلورم درس دی. په څلورم درس کې موږ د proper formula او د concatenate formula په نامه سره موږ درس وایو. لومړی راځم proper formula proper خپل لوی ته وایي او دا فارموله کار شوم چې دا فارموله څنګه کولای شو موږ اپلای کو او دا فارموله په کوم وخت کې استعمالیږي. دوستانو دلته ما یو جمله لیکلې ده چې مثلا Excel is used for formulas. که موږ چیرې ورته ځیر سو Excel is used for formulas ټول حروف غټ چې یعنی ټول حروف یا ټول ABC چې د په غټ حروف سره لیکل شوي چې نو دوستانو proper formula داس کار کوي که چیرې موږ د proper formula پر دغه جمله باندې اپلای کو نو د هر لغات لومړی توری به غټ وي نور به ټول ABC موږ ته کوچنی ښکاره کوي. مثلا Excel کې به ای غټ وي او یوز به یې فور به اف غټ وي او په فارموله کې به اف غټ وي. یعنی په اصطلاح هغه د جملې هغه قوانین چې موږ ورته وایي د فرست لیټر شوډ بي کیپټل د جملې هغه اول توری باید موږ غټ وي. نو دا فارموله داسې کار کوي چې موږ ته کله چې یو جمله ټوله په غټ حروف ورسره لیکل شوې نو موږ غواړو چې هغه جمله په منظم ډول ولیکو ځکه دا جمله هم په منظم ډول ده. اما که چیرې موږ د جملې قوانین یا ګرامري غلطی ته ځیر سو نو دا جمله غلطه ده ځکه ټوله په غټ حروف سره لیکل شوې ده. جمله خو اصلا داسې وي باید چې د حروف د لومړی توری باید غټ وي او د هر لغات چې وي که هغه یو مثلا هیواد وي یا مثلا د ورځې نومان وي یا د میاشتې نوم وي نو هغه باید په غټ حروف ولیکل شي نور باید ټول کوچني حروف ولیکل شي. نو دوستانو راځم دا فارموله تاسو ته اپلای کوم. فارموله په دې شکل سره ده equal PROPER proper قوس خلاص دا ورته انتخابوم قوس بند انټر. دوستان تاسو وګورئ Excel is used for formulas. دلته Excel is used for formulas ټوله جمله په غټ حروفو لیکل شوې ده اما دلته یوازې د هر لغات په سر کې یوازې یو توری غټ راوستلی نور ټوله کوچنی کړه. په Excel کې ای ده، په اس کې آی دی، په یوز کې یو ده، همچنان په اف کې اف دی او په فار کې اف دی، په فارمولاز کې اف دی. نور تاسو وګورئ دلته فارمولاز کې ټوله غټه ای بي سي انتخاب شوې ده اما دلته ټوله کوچنۍ ای بي سي موږ ته ښولې ده. نو موږ کولی شو چې د دغه فارمولې له لارې یعنی هغه جمله چې ټوله په غټ حروف سره لیکل شوې وي که غواړو چې موږ یې داسې شکل ته واړو چې یوازې د سر یا لومړی حروف غټ سي نو هغه موږ کولی شو چې په دې شکل سره واړو. بل راځم دوستانو concatenate فارموله ده. concatenate فارموله څنګه کار کوي؟ دوستانو دلته ما درې جملې لیکلې دي چې په لومړي کې he is a boy، په دویم کې she is so intelligent girl او په دریم کې I went to cable. زه غواړم چې دوستانو یا موږ په یو ځای کار کوو مثلا موږ ته یو داسې فورم یا یو داسې جملې راغلي نو یو څوک موږ ته وایي چې تاسو دغه فارمولې یا په یوازې په یوه سیل کې یا په یوه خانه کې ماته راولئ. نو څنګه کولی شو؟ اوس خو دوستانو دا په درو خانو کې راغلی دي مثلا یو سیل دا دی، یو سیل دا دی، یو سیل همدا دی. نو موږ څنګه کولی شو چې دغه درو جملو څخه یوه جمله جوړه کړو خو جملې به جلا وي. دلته تاسو وګورئ چې ما فول سټاپ ورکړی دی، جملې به جلا وي خو مثلا ټوله به په یوه خانه کې اپلای شي. نو د دې لپاره چې څنګه کولی شو موږ دغه درې جملې په یوه جمله واړوو دا د concatenate فارمولې په واسطه موږ کولی شو چې دغه درې جملې په یوه جمله واړوو. مثلا راځم equal CONCATENATE concatenate قوس خلاص دغه جمله انتخابوم کاما دوهمه جمله دا ده کاما او دریمه جمله هم دا ده کاما قوس بندوم انټر وم. دوستان تاسو وګورئ he is a boy، she is so intelligent girl، I went to cable. دا درې سره جلا جملې دي اما دلته ټوله په یوه خانه کې راوستلې. دلته هم جلا جملې دي ځکه دا د فول سټاپ پکې راغلی دي اما خو د دې شرط دا دی چې ټوله په یوه خانه کې راولي. he is a boy، she is so intelligent girl، I went to cable. یعنی که چیرې موږ وغواړو چې 15 جملې یا که 10 جملې یا که هغه 100 جملې موږ وغواړو چې په یوه خانه کې راولو نو هغه موږ ته دغه فارمولې په ذریعه سره. خو دوستانو شرط دا دی چې هر څو جملې چې مثلا 10 جملې خو موږ به په فارموله کې 10 کامې استعمالوو ځکه د هرې جملې تر مابینځ باید موږ کامه استعمال کړو.
مثلا راځم دا فارمولا یو ور بیا تاسو ته اپلای کوم دلته اپلای کوم equal قوس خلاص دوستانو راځم دا ور د لاندې د خوا څخه اوله جمله ورته انتخابوم کاما قوس بند انټر دا دی دا وری بیا ما د لاندې د خوا څخه خانې ورته انتخاب کړلې نو هر جمله چې اول ما ورته انتخاب کړې ده دی اول هغه راولي I went to Kabul په دوم کې مې she so intelligent کړ she was so intelligent کړ او په دریم کې he is a boy نو دوستانو دا و زموږ د نن ورځ درس چې په موږ په دې درس کې پراپر فارمولا زده کړه او concatenate فارمولا مو زده کړه